جمهور رئیس غني د معلولینو نړیواله ورځ څنګه ولمانځله؟ په دې ورځ کې څه وویل او د معلولینو لپاره یې کوم نوی زیری درلودو؟ هر څه په دې ویډیو کې راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. جمهور رئیس غني پرون مازدیګر د معلولیت لرونکو وګړو نړیوالې ورځې د نمانځغونډې په مراسمو کې ګډون او وینا وکړه. په دغو مراسمو کې چې د ارګ په سلام خانې ماڼۍ کې جوړ شوي ول، د امنیتي او دفاعي بنسټونو معلولینو د جهاد دورې او نورو معلولینو حضور درلود. جمهور رئیس غني وویل معلولیت لرونکي وګړي بېلابېلې وړتیاوې لري. جمهور رئیس زیاته کړه ما له تاسې هر یو سره د دې لپاره روغبر وکړ چې ستاسې وړتیا لري نږدې ووینم، وویاړم چې د ملت عمده برخه یاست او بېلابېل مهارتونه لرئ. جمهور رئیس پر دې ټینګار هم وکړ چې زموږ فرهنګ باید په وړتیا متمرکز وي. حاضرینو ته یې په خطاب کې وویل تاسې د معلولینو د نقاشۍ او خطاطۍ نندارتون لیدلی. هغه خلک چې لاس نه لري په خپله خولو او پښو نقاشي او خطاطي کوي. جمهور رئیس غني وویل د معلولیت لرونکو وګړو نړیوالې ورځې تر نمانځنې مراسمو په ویاړ به په راتلونکي کال کې د معلولینو د وړتیاو پر تقدیر زیات تمرکز وشي. د هیواد جمهور رئیس د دې پر څرګندولو سره چې د معلولینو د ستونزو حل دولت، ټولنې او د خصوصي سکتور په ګډون په ټولو پورې اړه لري، وویل ټول باید یو بل ته لاسونه ورکړو او دغه قشر ته بنیادي پاملرنه باید وکړو. جمهور رئیس غني دا هم څرګنده کړه د دولت په دستګاه کې له ساختاري اصلاحاتو پرته د معلولینو د ستونزو حل ممکن نه دی او د امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه چې د هیواد د شهیدانو او معلولینو د وینو پر وړاندې بې تفاوته نشي او دوی ته نه پاملرنه د منلو وړ نه ده. جمهور رئیس غني د معلولینو او شهیدانو وارثینو د ستونزو د حل په خاطر د اداري سیستم او د معلولینو د تګ راتګ لپاره د ودانیو جوړولو د قوانینو پر ساده کولو ټینګار وکړ او وی ویل معلولین ملي دي، په ځانګړي قوم او سیمې پورې تړاو نه لري. همدارنګه جمهور رئیس غني د افغانستان پر اقتصادي انکشاف ټینګار وکړ او وی ویل خپل توقعات باید مدیریت کړو او د معلولینو حق باید حقداره معلولینو ته ورسیږي. د هیواد جمهور رئیس غني د خپلو خبرو په پای کې په ټولنه کې د معلولینو د فعالې ونډې مننه وکړه او وی ویل هیله ده د معلول کوچنیانو د پریشاني ترانې د هوسا، باثباته او قانونمند افغانستان پر بیانونکو ترانو بدل شي. په دغه مراسمو کې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر لالودین اریوبي په خپلو خبرو کې د معلولیت لرونکو وګړو نړیوالې ورځې د مبارکۍ پر مهال وویل معلولیت د بشریت اړونده پدیده ده او بدبختانه چې په تیرو 14 لسیزو کې په هیواد کې د جګړو له امله د معلولینو شمیر زیات شوی دی. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. مننه.